بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نن د بازار په مینز لار باندې راډو او دوستانو دا مخامخ ډیر مشهور د کجوري جومات ته کم باره کې چې مشهور دي چې دی کې داسې کمره ده چې کال په کال 1 انچ ښکته کیږي. کله چې دا کمره مکمل ښکته شي نو قیامت ته به نږدې وخت وي. لالاجي السلام علیکم. د هلکانو های سکول مخامخ دا پکې اورور आवाज هم وکړو چې ما اشاره یې والما. السلام علیکم څنګه انشاءالله انشاءالله. السلام علیکم. ستړي مشئ په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دوستانو له خیره سره نن زموږ د روټین 5مه ویډیو ده او له خیره سره یو ځل بیا چې دی د کلب په لور باندې روان یو. انتظار کوم د خپل ملګري اسد خان چې هغه راشي نو انشاءالله دې ځینه به مونږ روانیږو. خو دوستانو دې سره یو بله خبر تاسو ته هم کول غواړم چې هره ورځ به مونږ کوشش دا کوو چې د اکبرپورې د بازار بدل ځایونه مونږ ته اوس ته وښایو. بدلو لارو باندې لاړ شو. اکبرپوره بازار مین اډه کې دی خو بله لارې هغه ځي ته تللي دي. نن د بازار په مینز لار باندې راډو او دوستانو دا مخامخ ډیر مشهور د کجوري جومات ته کم باره کې چې مشهور دي چې دی کې داسې کمره ده چې کال په کال 1 انچ ښکته کیږي. کله چې دا کمره مکمل ښکته شي نو قیامت ته به نږدې وخت وي. او ورې دا بازار په منځ را روان یو د خیره سره زوړ بازار د هندوانو د وخت آبادۍ پکې هم دي چې ما پې الریډي یو ویډیو جوړه کړې ده. جناب زویما دا 30 ورځې چې مونږ د بازار په بدلو لاړ شو نو ختمې به نه شي. زموږ د اکبرپورې بازار داسې دی که داسې نه دا څه ده دې ته زموږ د سکول د وختو لاره وایي. دا زموږ زیاتتر په دې به ګزران په دې کېدو که نه ډېره بختوره. مونږ به چې سکول ته تلو نه هم لسمو نو په دې لار به تلو. حالان کې اسد 1 کلاس نه ما سره یو تر 10 پورې مونږ یو ځای یو کلاس کې وو که نه نو په دې لار باندې به مونږ زیات تلو او ډېر زیات یادونه ورسره یې تړلي دي. که دی دا رش ځای ته راورسېدو ښه کوم ځای چې رش وي سوداګانې ډېر زیات دوکانونه ډېر زیات دي نو هلته راورسېدو. لالاجي السلام علیکم. د هلکانو های سکول مخامخ او د کلب په لور روان یو. یو ځل بیا 5مه ورځ ده دا مین اډې ته را انټر شولو. له خیره سره رش ته وګورئ 5مه ورځ او نن چې څه ټریننګ وي به انشاءالله تاسو سره شیر کوم ښه. دا پکې اورور आवाज هم وکړو چې ما اشاره یې والما. السلام علیکم څنګه خیر دی ټیک ټاک انشاءالله بس تا به بلاک کړي نو دا له خیر سره یې راورسېدو ښه. دا رور پکې اواز وکړو ما یې چې رای ولم او تاسو ته یې وړاندې کړمه او له خیره سره ځای هم راورسېدو. پرون پکې یو ورور تپوس هم وکړو چې دا کم ځای دی نو دا خو به درته اسد وایي ځکه چې د دې نامو کې زه غلطېږم. خو اپاګل جومات سره نږدې چې کوم مارکیټ دی په هغې کې زه دا ځای نیولی دی. سره تا ته د اډرس پته ده؟ اډرس دا دی تارکې کړو والا دا خو مشهور خلک یې پېژني. او دلته کې چې راشي نو اپاګل جومات سره په دې لاس باندې مارکیټ دی په هغې کې دا ځای مونږ نیولی دی. ماشاءالله مازدیګری ټایم دی جمع وشوله مونږ راغللو او بسم الله به کړو بره به خیږو د الله نوم به والو. الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم. دا له خیره سره کلب کولاو شو او هر کار چې د کلمې نه شروع شي نو خدای پکې ډېر غټ خیر او برکت ایښي. بسم الله الرحمن الرحیم. نو یو ځل بیا چې دی راغلو او نن زما 5مه ورځ ده د خپل روټینه
تاسو ته ما ویلي چې 30 ورځې به زه دا ویډیو جاري ساتم او ورسره دا ټرینینګ هم. نو څومره زده کړه چې زه وکړم ابه د میاشت په لاس تاریخ باندې مطلب په 30 ډې باندې به زه تاسو ته خپل امپروومنټ ښیم چې څومره امپروومنټ ما کړی دی او څومره تبدیلي په مونږ کې راغلې ده. نو انشاءالله تاسو به وګورئ. اسد خان هم چینج ورکړو. دلته کې دا ځوان راغلی دی. نوم دې څه دی لکه؟ هلال خان. د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ اکبر پورې سره تعلق ساتي. هم د دې ځای د هلال خان چې وکړي پرون چوټي کړې وه انجري لږه راغلې وه نو ریسټ هغه مسل ریسټ چې وکړي نو بیا لږ په خپل ځای راشي. نو پرون اسد خان ته زه پرېښی وم نو زه ښه لوغړېدلی یم لکه دا وګورئ دا لاس وګورئ غوږ خپې نو دا پکې راځي او دې سره سړی مضبوط شي او دې سره کلک شي او دې سره زده کړه ورته میلو شي. څه وایي کچھ پانے کے لیے کچھ کونا پڑتا ہے. نو هغه لوبه ده. وام اپ به سټارټ کوو انشاءالله. ځه تلاوت خو که خان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 1 2 شاباس. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ښه استاد دا راته ووایي چې پرون مونږ کم گیم کړی؟ پرون پیډینګ کړو. ها او نن مونږ کم گیم وکړو اخیره سره؟ مونږ ټیکنیکل گیم کړو. ټیکنیکل گیم هم وکړو چې کم فایټ لپاره پکارېږي هغه ټیکنیکل گیم. او دلته چې داسې یو کس راشي نو ستاسو څه ترتیبي لکه مطلب یو هفته را که نه یو هفته کې 2 ورځې دي نو دې 2 ورځو کې دا تاسو ډسټریبیوټ کړی دی دا ټول گیم په هغې باندې کړ؟ یو ورځ ریسلینګ وي، یو ورځ ګریپلینګ وي، یو ورځ ټیکنیکل گیم وي، صحیح، یو ورځ سپایرینګ وي. صحیح. بس او چې زه یو میاشت گیم وکړم نو تقریبا تکړه به شم ان شاء الله. چې مهنت کې تکړه کېږي. دا ټول د مهنت دا گیم د غیرت گیم دی چې غیرت ورسره کوې نه دا کېږي. سخته لږه په سخته به په ځان تېری که نه؟ دا ټولو نه سخت گیم دی په دنیا کې. ټولو نه سخت گیم دا یو دی MMA فایټ. بالکل بالکل. نو نن مونږ کومه لوبه وکړله؟ نن مونږ ټیکنیکل سپایرینګ. ټیکنیکل سپایرینګ. او لا شروع ده لا گیم چې دی شروع دی تاسو له ښودل هم غواړم چې تاسو ته پته ولګي هلال چې دا هم یو سټوډنټ دی د دې کلب له خیره سره دا مقابله به شروع شي او دا ټیکنیکس دي. ښه ټیکنیکل مطلب داسې ټیکنیک وي پکې په طریقو باندې کم ځای کې چې د پاور استعمال کم کیږي او طریقه زیاته استعمالیږي نو دې ته ویلی شي ټیکنیکل گیم. او ډیر زیات زبردست گیم دی. ولی چې د یو عام تن په سوچ کې دا خبرې نه راځي او یو فایټر یو ایکسپرټ په ذهن کې دا خبرې پرتی وي چې څنګه به ټیکنیک استعماله او چرته به د پاور او د زور خاتمه کوي. نو ټول په دې کې ښودلی کېږي له خیره سره دا ګورئ ورته. نن له خیره سره ټیکنیکل گیم ورځ وه او زما چې دی د گیم 5مه ورځ وه نو له خیره سره گیم مو وکړلو او داسې خولې رانوتې دي چې تاسو ته ښودل غواړم. دا وګوره بالکل لوانده شوي وو داسې خولې رانوتې دي. دا وګورئ دا ټول ځای چې دی دا هم لوند شوی دی. نو دا خولې بنیادم نه وځي. ولې ډېر زیات پاور ډېر زیات ستړي کېږي پکې سړی سټیمنا ډېره زیاته استعمالیږي. کم سړی چې سړي کې پاور هم زیات راشي مطلب گیم زیات کوي نو امپروف کېږي فزیکلی چې دی هغه امپروف کېږي او بیا چې دی مطلب زیات وخت چې دی گیم کولی شي په نسبت د ړومبو ورځو. ولې پریکټس کېږي ورسره. ماشاءالله جی وګورئ
ښه دوستانو فاینلی له خیره سره گیم مو ختم کړلو لاندې راکو شولو ښکلی نیک مې وګوره پته نشته په څه ورلو زه ورته دلته کې انتظار ته ولاړو د اسد خان انتظار مې کولو خو ځان له بازاری روټۍ لیدې روټۍ تیاره شوی دی مور دی هلته چوک کې به درته ولاړ یم خو دلته ولاړم دلته کې راته راځی ښه ښکاره شو او لایټینګ چې دی هغه هم ښایسته و نو دلته کې مې کلیپ وایشتو باقي پخلي وګورئ دا وګورئ ماشاءالله دا خواته هم پخلی شروع دي او له خیره سره بس رو به بازار بندیږي ولې ناوخته کیږي په مزه مزه که نه 9 بجې دي اوس او مونږ د کور په لور باندې روان یو جناب اسد خان هم راغلل دته مې انتظار کولو اسد خان دا راته ووایه کله چې د کلب نه روځي او ګیم وکړي نو د خوشبویانو باره کې څه وی یاره خوشبویانې مطلب مونږ خواس یم اوږې شوي وو اورې او دلته خو چې دا ډېر چاپېره دا دغه وګورې نو یو خو دا وګوره دا دغه چې خرڅوي کلیا لرې او دا ډېره مزه کوي صحیح بل خوشبویانو باره کې دا یم چې موړ سړی اوږې کوي نو چې چا ګیم کړي او اوږې وي نو د هغه به څنګه حلي او بیا چې څه الې او پیسې هم د سره کمې کوي لکه چې موږ روټۍ راوایسته او دوی د کباب پکاره اسد سپوره روټۍ راوایسته او دلته سیخانو والا ته به ودرېږي او دا به سپوره خوري وایي یو کس د کباب وبین ته 2 روټۍ خوړلې وي دی به نن هغه فارموله اپلای کوي څلور رایشتي نو بس له خیره سره د کور په لور باندې روانګي د 9 بجې وي 9 بجې دی او اوس هم کافي رش دی په بازار کې نو له خیره سره د کور په لور باندې روانېږو دوستانو دا یو وړوکې شانتي ویډیو وه چې یو ځل مې بیا ستاسو په خدمت کې حاضره کړله او نن زما 5مه ورځ وه د کلب نو انشاءالله داسې به یو میاشت مسلسل ویډیوګانې راځي اوس به درنه په دې ویډیو کې دلته اجازت غواړم انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم د لوی الله په امان